ये देखो बादाम गुलाओ लालो दरवाजा दा बादाम गुलाओ लाला जी का दरवाजा दा करा लालो दास खुरी की पकड़ जी दरवाजा दा करना हाँ दरवाजा दा څو بجې دروازه ده دا ټیم څوک دروازه وایي دا خو یوه نیمه بجه ده شپې که نه ته ورشه ته یې وګوره څوک دی ته ورشه مړه ماله داسې خوب راځي لالا ته ورشه کنه ماله خوب ته منډه ورشه ته ورشه زه ورشه ته ورشه منډه دا برق بټن چیرته دی دوه شپې د وګوره لالا راز دروازه خلاصه که بټن هم راغله ورکه ده کلکه ده راجیک شو یاره خو نه درنه څوک خوب کړی چې هلته یې چې واده راله وکړه څو پورې ورته زه ځوانم او دا دروازې به دله خلاصومه خو خلاصه یې کړه که نه ما په عذابې یاره خو صبر وکړه چې ورشمه په دې یوه نیمه بجه دا څوک دی یاره خو دروازه نشي خلاصول خو خلاصه یې کړه که نه ته ما باندې څه کړې لالا برق تللی دی که نه چې برق ته شي ډز ولګیا خوښه ته صبر وکړه څوک دی کمیابي کمیابي خو دلته راشه که نه ته خو پورې ولاړې که نه د ستا یوه نیمې بجې ته وګوره څنګه چرګه کور کې خو د اوړه نه دي خلاص لالا زه وده کېږم کار د خپل دی زه تا کړه دوره کړې ده منډه دا راشه وده څخه زه ورته ښه کړم ته صبر وکړه چې دا ګروپ ولګوم دی ګل دا ټیم دا راځي نو راځه دننه راشه باندې دروازه کې یخني ده السلام علیکم ستړی مه شئ ستړی مه شئ یاره بادام ګله مبارکي خو به ته راته نه راکړې خو زه به یې درکړم چې ورواره دې خدای پیدا کړ نو خدای دې تا ښه کړه یوه نیمې بجې ته وګوره خو سهار به راغلی وی که نه زه ځکه رالم چې ټوپک راکړه چې ډزې وکړم ډزې زه ته چې په خوشحالو کې په جامو کې نه ځایږم نو بس په خپله پوه شه نو د خدای ظالمه نو په ټوپک باندې تشی کړې ډزو باندې تشی کړې اول د ټول واوره د ټولو نه مخکې دا واړه دا ته وایه دا خوله خوږه کړه دا تشی دی کور کې هم پرې وخوره او په خپله یې مه وخوره چې دا موړ شي پرې او ټوپک راکړه چې زه لاړ شم ډزې وکړم نه ګوره خبره زما واوره ټوپک نه تېر شه او وایي مرمۍ دې چا کور کې به ولګي څوک به په ولګېږي همداسې خوشحالي ختم په ونیسه ټوپک ته څه حاجت دی بس زوی په ډزو کې خو ډېره مزه ده که نه او پرېږده خلک د خپل کار کې چې زما د خپل زړه خوشحاله شي زما په کور کې ډېرې مودې پس خدای زوی راکړی د خدای ظالمه ډزو نه قرار شه شکر وباسه الله ته پسې زده شه چې الله پاک نعمتونه درکړه دله او ډزو کې خو موږ دا 40 کاله راتېر شو څه ګټه هم پکې لاسه کړه ته تا لیده په یوه نیمه بجه راغلی چې راکړه ټوپک راکړه چې زوی مه شوی ډز یې کړمه د خدای ظالمه وروره دا منې چې 15 کاله پس مې خدای راله زوی راکړی ده وروره ته ځان ولې دومره کنجوس جوړې همسایه مې همسایه باندې څومره د همسایه حق وي ټوپک راکوه دومره شومپړک مه راځه 3 سلو شاجرو مرمۍ به درته راوړم مرمۍ به دې موړ کړمه راکړه چې یو څو ډزې وکړمه او که نه په زړه مې ډېر غټ ارمان ده 15 کاله پس راته خدای زوی راکړی ده ظالمه ته نه پوهېږي ورواره دې شوی ده ټوپک راکوه شاباله هله وخت نشته که نه د خدای ظالمه تا نه خو مې دا امید هم نه و چې ته به دومره کمکه وي ګوره چې زوی د چا وشي هغه برکتونه دي لاړ شه ملیان راول او خسته ختم په ونیسه چې دا خلک هم در باندې افرین وي ډزو نه څه نه جوړېږي خو زه صحیح ده چې ته دومره شلای که نه زه سهار زه درځم زه به درته خیره سره د کور مخې ته نه دی غږ به در کوم او راشه څومره ډزې کړې ویې کړه وروره ګوره چې ګوره زه خو به لاړ شم ګوره چې خامخا سبا ته راشي که نه او خلک به په تمې چې ګوره زوی وشي او ډزې مزې ونه کړي ګوره خو چې را نه غللې که نه زه به بېغمه شه بېغمه شه زه درځم ګوره په تلو کې بیا مې نه ګوره چې خامخا راشي ګوره صحیح ده درځمه که نه دې همسایګانو ته ګوره بیا پاتې راشم ښه صحیح ده صحیح ده 15 کاله پس ورته خدای زوی ورکړه او ډزې مو نه کړې صحیح ده راشي ګوره صحیح ده
تاسې دې خلکو ته وګوره د 1:30 بجې ته وګوره ټوپک راکړه او ډز یې وکړم د خدای ظالمه وایي مرمۍ د چا کور کې به ولګېږي د چا څوک به ولګېږي ولې کړې د خدای ظالمانو دغه شانې دغه نه لاس وینځئ دغه کار نه دی ښه